نن مګرانو زګوز کو مونږ تاسو زکو په اکثر پروګرام کې انوال لیف څنګه ټریک کوو. مونږ تاسو په اداره کې چې کار کوو هلته اداره کې هلته انوال لیف معلومي چې دا کارمند د دومره ورځې د انوال لیف حق لري، دومره ورځې د غیر د سیک لیف حق لري، دا رقم نور لیف هم پکې وي او کدی نه دین د اضافه کړل نو دته بیا ماشته کټ کوو. دا رغه لپاره ما دا اکسل یو ټمپلیټ جوړ کړی دی. دلته تاسو د هر میاشت راپور کتلی سئ. د فبروري ګوره ما اوس لپاره 2 میاشتې کې انټري کړې. تاسو هر میاشت د راپور کتلی سئ. دلته هر میاشت د چینج کېږي، د نمونه هم چینج کېږي، د ورځې هم چینج کېږي. ورته ما ګوره فبروري دا رقم د هر میاشت تاسو راپور کتلی سئ. دلته ګوره د کارمند چې د فبروري کې ګوره یو ورځ غیر حاضري کړې سیک لیف اخیستې ده، دلته هم ګوره یو ورځ ده. راځم ګوره جنوري کې 13 میاشتې ګورم. 13 میاشت کې ګوره د سیک لیف یو ورځ د عدنان په نوم باندې ګوره همدې کس کومه عدنان ګوره یو 2 نو 2 ورځې سیک لیف اخیستې ده، یو ورځ انوال لیف اخیستې ده چې دا ټول کېږي 3 ورځې. اوس د ټوټل 100 ورځې سیک لیف اخیستې ده، 2 ورځې دې میاشت کې اخیستې ده، یو ورځ یې 13 میاشت کې اخیستی و. راځم خلاصې ته کنکلوژن ته. دلته ګوره موږ ته 2 ورځې سیک لیف ولې ښیي؟ ځکه چې دلته موږ په ګوره سټارټ ډیټ کې اول د جنوري لیکلی ده او په انډ ډیټ کې موږ لیکلی ده 28 د جنوري، یا د یو میاشت راپور موږ ته شو که چېرې تاسو د ټول کار راپور غواړئ بیا د اول د جنوري د سټارټ به کې تر 30 د ډسمبر پورې به. دلته اوس راځم ګورې 2 میاشتې راپور غواړم وګورم. 28 د فبروري 2026 څنګه انټر کړم نو اتومات ګوره 600 300 2 سیک لیف 2 په یو میاشت کې اخیستی، یو په بل میاشت کې واخیستو نو دا دومره سو. دلته ګوره شپږ وکنه شپږ نه چې 3 منفي سي ګوره 3 ورځې دا هغه سیک لیف پاتې ده. دا رقم 13 ورځې انوال لیف ده، 13 ورځې کې د شی کړه یو ورځې انوال لیف ګوره د اخیستی ده د 2 میاشتو کې، نو 100 ورځې 19 ورځې پاتې کېږي. راځم ګوره لازم دلته یو د انوال لیف یو بل هم اضافه کوم. دلته ګوره انوال لیف راځم دلته به انټري کوئ. تاسو انټري ولته وکړئ. مثلا زه راځم د عدنان په نوم باندې انټري کوم. ورته وایم 23 د فبروري 2026 انټر. شي لیف اخیستی ده، ورته وایم انوال لیف اخیستی ده. انوال لیف ګوره موږ سره 2 وکړه مخکې، دلته اوس راسې دلته ګوره ښه بل هغې دا ګوره دا جنوري ده که نه. راځم ګوره دا فبروري کې ګوره ملته راغلی که نه، دا ګوره فبروري کې راغلی ده، ګوره 22 ده یو ورځ دا هم سو. اوس راځم دلته ګوره هلته موږ سره یو که نه، دلته اتومات موږ سره به 2 ورځې سي. دلته ګوره مخکې 19 که نه، نو 16 نو د دا رقم د ویډیوګانو د کتلو لپاره تاسو د که چېرته اوس پورې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ ترڅو دا نور خلکو نه دا ویډیوګان دا رقم ویډیوګان تاسو ته مخکې در ورسیږي او له موږ سره اوسیږئ. اوس راځم د پریکټیکل دا څه رقم جوړوو. راځم دلته راځم اول شی اخلو ما دلته لیف ټایپ اخلم چې کوم نسختیان یې موږ لرو. راځم لیف ټایپ کې چې دا ته یم سیک لیف ده، دا رقم ته انوال لیف ده او انپیډ لیف ده. دې چې کوډ چې شی ده سیک اس ال ده، دې ده ال ده انوال لیف او دې چې ده یو ال ده. تاسو که چېرته په مؤسساتو کې کار کوئ انجوګانو کې هلته نور رخصتیانې هم اداره کوي، جلکیانې دلته یي ودونه یي د هغې لیف بیل یي، د جلکانو هم همدا رقم ده جلۍ ناروغه کېږي ماشومې پیدا کېږي د هغې ته بیل لیف وي نو بیا ټول داسې دلته نومونه بیا ټول دلته بیا ذکر کوي. ما اوس لپاره دا یو ځکه اکثر ادارو کې دغه دا 3 نومه شي دا ډېر زیات هغه راځي. دا به رینیم کوم دلته ولیکم نیم. بل راځم د ډیټا انټري لپاره چې کومه دا به زوم کومه آی ډي امپلوی آی ډي همدا رقم ته ولیکم امپلوی نیم ډیټ او لیف او ریزن هم ده چې په وجه دا نن راغلی نه ده رخصت یې اخیستې ده. د ریزن هغه به کالم د اول نه غټ بیا کوي چې ځکه چې دې کې د شټې تاسو به لیکئ. نو به دا رقم سلیکټ به کړم، هلته به کنټرول آل به رقم د بارډر بورډ ته واخلم، د الیمنټ به جوړ کړئ، رنګ به ورکړئ. ګوره دا زموږ جوړ شو. دا دلته ولیکم لیف انټري، دا به رینیم کړئ، راټ کلیک به کړئ، دلته شیټ باندې لیف یا انټري لیف. دا به رینیم کړئ، راټ کلیک به کړئ، دلته شیټ باندې لیف انټري. دا به رینیم کړئ، راټ کلیک به کړئ، دلته شیټ باندې لیف انټري. لیف انټري لیف. دا به رینیم کړئ، راټ کلیک به کړئ، دلته شیټ باندې لیف انټري لیف.
هم تاسو لیکلی شئ. بل لازم دلته لیکم د منثلي سمري لپاره هم یو هغه اخلم. د بودرېږه منثلي سمري لپاره ولیکم امپلای آی ډي، امپلای نیم. دا چې وکړل ورته ولیکم 1 2 3 کسان لیکم چې ویډیو به غټه نه سي. د لیکم عدنان عبیدالله نبی الله. دا 3 نومونه ما ولیکل. دا به هم رینیم کړئ، کلیک به کې دی باندې رینیم منثلي سمري. دلته راځم یو دا به ستاسو دا چې اوس څه کوو. اوس راځم دلته دغه میاشت نومونه شیان لپاره دغه دېرش ورځې لپاره شي. دا به ورته اوله وړکې کوي. نو 10 ورځې لپاره هغه کومه چې باید ښه ښکاره سي، تاسو صحیح نه ښکارېږي. ما د اول نه دغه کړه. دا بیا وروسته راځي، خو ما د اول نه دې لپاره وکړه چې تاسو له صحیح بیا پوه شئ چې د سکرین دې صحیح ښکاره سي. ګوره دا رقم جوړ شو تر 10 ورځو پورې. اوس څه شی کوم؟ لازم دلته د کمبو باکس انسرټ کوم چې زه که هره میاشت له غواړم نوم راسي، نو دلته اتومات ماته ډیټا هم راسي. نو د کمبو باکس لپاره به اول به چې کې دلته به میاشتې نومونه ورته اول اضافه کړي. دلته د لیکم اول دی جنوري 2026، بل د اول دی فبروري 2026. ټول سلیکټ به کوي او دا واسه ډریګ به کوي لاندې خواته تر ډسمبر پورې. ګوره 12 میاشتې شوې. تیار ګوره سلیکټ ده د کیبورډ څخه کنټرول الټ پریس کوي. درسه ګوره نمبر ته نمبر کې کسټم کې دا ورته وایم چې ماته دا ګوره د اول هغه مو معلومه ورته وایم ماته هغه معلوم کړه. 3000 ام ورته کوم پوره میاشت ماته راسي او 3000 وای پورا کال. ګوره پورته اگزامپل هم لیدای کو یو وای چې کم کې دا ګوره بیا کمیږي دا رقم ته. ګوره دا وای او دا اوکې. ګوره میاشت مو دا رقم ته چې راغله. بیا دلته راځم اوس کمبو باکس ته منثلي سمري ته راځم. کمبو باکس ګوره دلته تاسو چېرته دلته ډیولپر کې راځي. دلته که چې تاسو سره کمبو باکس نه وي، ځکه اول سره تاسو چې افیس انسټالوئ دا کمبو باکس پکې نه وي، نو تاسو اډ کولی شئ هر منو یا په هر ټیب کې تاسو ودرېږئ. دلته هر ځای کې تاسو ولاړ اوسئ. دلته رایټ کلیک دغه ځای باندې ګوره کسټمایز د ریبن یما چې کلیک دلته ګوره راسئ. ګوره کسټمایز د ریبن دلته هم دا دلته ګوره چېرته ده ډیولپر په نوم باندې ده. دا ډیولپر دې باندې کلیک کې اوکې کې نو دلته تاسو سره اډ کېږي. ما سره اولنه تیار اډ ده. راځم ډیولپر ته دلته راځم انسرټ کې ګوره هر یو کمبو باکس ما دا راواخیسته. دی لږ بل رقم ته ده دا بل راوالمه. دی ښه ده. دلته ورته ولیکئ سرچ منت. کومه غواړه میاشت سرچ کوئ دلته به سرچ کوئ پکې. اوس دلته ګوره دا کمبو باکس کې خیال کړي دلته ګوره موږ سره هغه نشته ده. دغه ګوره لیست لا نشته که نو د کیبورډ څخه کنټرول بټن به ونیسئ او دې باندې به کلیک کوئ. کمبو باکس ته به راسئ کلیک به پرې کوئ. رایټ به رایټ کلیک کوئ ګوره فارمیټ کنټرول په دې چې کلیک ګوره انپوټ رینج په دې باندې به کلیک کوئ. دلته به راشئ نیم کا شیټ ته دا ټول نومونه به دا رقم ته سلیکټ به کوئ. بیا به دې باندې کلیک به کوئ او بل چې دا سیل لینک کوم ځای ته لینک ورکړه. لینک مهم نه چې هر ځای لینک ورکوي ورکوي. درته ما دلته لینک ورکړه. بیا دلته دې باندې به کلیک کوئ او دا به اوکې کوئ. دا چې اوکې کو اوس ګوره د هرې میاشتې نوم ګوره راغی. ګوره هر میاشت تاسو کلیک کوئ دلته ګوره هماغه میاشت دلته چیک کړئ دا لینک کې ګوره میاشت نوم راځي ډسمبر سو ګوره. او اوس ګوره دا که زموږ نومونه ښکته پورته کړو دا هم سبا کارسل به ښکته پورته کوئ دا که نه چې باید پر بل نوم راسي. نو دې لپاره ځکه دا موږ کم ښیي. نو دې باندې بیا راځم دلته درېږم کیبورډ څخه کنټرول بټن نیسم او دې باندې کلیک کوم. چې کلیک مې کړ بیا رایټ کلیک بیا فارمیټ کنټرول. دلته ګوره چې دا ګوره ډراپ ډاون لاین 8 دانې دې ورته ما 12 دانې پوره میاشت ماته وښیه انټر یا اوکې. اوس دلته زه کلیک کوم
اتومات څه شی څه ګوره ټولې میاشتې نومونه یې ماته راوښودله، هره میاشت یې هغه میاشت دلته راځي. راځم ورته جنوري. بیا راځم دلته ورته اوس وایم چې دغې میاشتې زه اوله نیټه ماته شو کړي. نو هغه سره کوم موږ معلومو از ایکول انډیکس ټیب بټن به پریس کوي. ارای کې چې کوو راځم دغه ټول نومونه میاشتې نومونه چې دغه دا ټول دا رقم د سلیکټ بیا کوي کاما لینک چې شي ورکوئ لینک ورته راځم ورته لینک دا ورکړه بریکټ کلوز او انټر. دا چې انټر که دا ګوره دا ځای هغه ځکه ښي دا رقم دا ښیي ځکه چې د هغه ډیټ فارمیټ غواړي. د کیبورډ څخه کنټرول پلس 1 به کلیک کوي را به شي ډیټ ته چې راغلی دا ورته فارمیټ وټاکئ ورته دا فارمیټ ګوره دلته غټ کې څه ګوره دا رقم ښکاري. اوس څه شی اوس به راځو دلته چې زه غواړم دغه نومونه چې دي د لپاره دلته راولم دلته چې راولم دغه میاشت نومونه هم دلته ماته راسي دغه میاشتې. نو راځم از ایکول دا ټول ماته دلته راوله. اوس دا هم ګوره دا رقم د وړوکی ښي ځکه چې د کالم سایز یې وړکی ده. نو دې لپاره داسې چې مکمل کړي موږ ته ستونزه لري ځکه تا پاس تیار کال لیکل شوی ده. نو راځم ډیټ فارمیټ چینج کوم دې باندې درېږم کنټرول پلس 1 کلیک کوم کسټم کې ورته وایم ډي د ورځې 2 حرف راته وښایي د ورځې بیا سلیش ام وای ګوره پورته هغې وښایي وای 3 هغه د پوره میاشت مو لیکه 3 هغې راته ولیکه 3 حرفه یې او اوکې ګوره دا رقم ده. اوس څه شی کوو اوس زه غواړم چې دغه هغه کې زه نور هغه اضافه کړم لکه دا اوس یو سکند دغه 31 تاریخ پورې ماته ټول خپله راسي اتومات زه چینج کوم دا ورځې هم چینج سي او لاندې ډیټا یې هم. نو دې لپاره به څه کوئ دلته به ودرېږئ دا به کلیک از ایکول اف ټیب بټن به پریس کوئ. ټیب بټن چې پریس کړه ګوره لوجیکل ټیسټ موږ څه شی ده دا ده ورته که چېرته مساوي شي ډبل کوټیشن خالیزې سره کاما ډبل کوټیشن کاما خالي پرېږده بیا ورته وایم اف ټیب بټن به پریس کړو. که چیرې بیا دلته راځو ای اومن د میاشتې اخر هغه ماته غږ ګوره ای اومن دغه ده ډبل کلیک کوي د کوم دې اف 4 بټن پریس کړه دا به لاک کوي دغه ځکه چې موږ د یو رو او د یو کالم سره کار دغه ځای کې دا چې لاک هم سیل مکمل لاک کو ورته کاما 0 یې کاراته که یو وړاندې 0 یې کاراته بیا ورته وایم ګریټر دین شي یا مساوي شي سره دې سره نو جمع که ورسره یو بیا ورته وایم کاما دا که دې سره بیا جمع کړم بیا هغه یو سره بیا یو چې که جمع که دا کاما دلته ورته که شی لیکې انډ اف مد لیکې بل شي هر شی لیکې تاسو ورته لیکئ زه ورته خالي ځای له لیکم کومه میاشت چې 10 وي 8 وي 9 وي هغه ځای کالم ماته مکمل خالي پرېږده. اف څو ځلې خلاص شوی ده اف 3 ځلې خلاص شوی نو 3 ځلې به کلوز کوي بیرته بند به کوي 2 ځلې ګوره F1 ګوره F2 2 ځلې خلاص 2 ځلې ما قدم انټر کو تب چې انټر قدم سره کوم چې تاسو ښکارې سي ګور دار کوم دا هم ډیټ فارمیټ غواړي. نو راځم دلته دې باندې کلیک کوم ډیټ فارمیټ هوم ټایپ کې ګوره فارمیټ پینټر ما کلیک کوم همدا فارمیټ ګوره اخلي. اوس راځم دا ځای بس ورته ول راغټ کو لږ به نور هم راغټ کوم دا رقم ته دا به ټول دا رقم ته ډایرکټ به کوم د نور ورځو لپاره هم اوس ګوره دا نور ورځو لپاره وین تر یو د شورځ پورې دا راځي. نو راځم دلته بیا له کیبورډ څخه کنټرول او 1 پریس کوم دلته الاینمنت کې دا به پوره ورته 90 درجې کوم اوکې ګوره تر یو د شورځ پورې ګوره مکمل مونږ ته هر څه ګوره راغړل. ازم دا لږ هغې لږ سایز وړوکی کوم اوس که هره میاشت زه چینج کوم دا چینج کېږي ګوره دا ګوره تېر شوی ګوره خالي ما لیکلی او که نو دې لپاره مونږ هغه خالي ځای پکې پرېښود ځکه ځینې ورځې کمې هم دي. بل راځم زه دلته چې ودرېدم دلته راځم اوس دلته زه غواړم دې ځای کې چې دغه ورځ نومونه هم ماته شو کړي څنګه شو کړي چې دلته هغه کومه نیټه چې ده که نه دې ورځ ماته هم وښیي اتومات. راځم زه کول ټیکسټ فارموله هم تاسو باید زده وي ټیکسټ ورته هم دغه اولنی کاما ډبل کوټیشن د ورځې 3 حرف راته ولیکه ډبل کوټیشن
بریکټ کلوز انټر. چې انټر کو دا به اوس ډریګ به کوي تر دې پورې. ګوره دې پورې دا رقم ته هم دا هم راغی، دا هم که غواړې پورته غوندې راسي نو دې لپاره به داسې به لږ راښکته کوي. دا وروسته ډیزاین شیانې برابرو. هم کلیک کو ازم بیا له کیبورډ سره کنټرول +1 کلیک کوم. الاینمنت هم دې هم هماغه رقم چینج کوم 90 درجې دا هم ګوره دا هم دا رقم راغی. دا هم ورته به سایز لږ کم کا. اوس زه هر چینج کوم نو اتومات ورځې هر څه مکمل ټول چینج کیږي. ګوره ټول چینج سره چینج شو. بیا کوم جنوري. اوس څه کوو؟ دا هڅه چې وکړله دغه سایز به هم ګوره وړوکی کړو چې مغې سره اندازه یو شی سي. دا به در وړاکی کړم. او دا ګوره دې الاینمنټ ګوره موږ چینج کړی دا هم نه دی دی اولینی. نو الاینمنټ به دې هم 90 درجې کو. نه ټول وشو. دا بیرته ترتیب یې دې جوړ کړو بیرته دا رقم ته. اوس دا هر څه چې وسوله. اوس راځم هغه کومه دغه چې دي دا لیف هغه راولم دلته واچوم. نو لیف لپاره ګوره ښه دا ګوره په کالم کې دي که نه. زه راځم د دې هغه چینج هغه چې کومه کنټرول سی کاپي. دلته راځم کنټرول الټ او وي په سپیشل کې ورته ویلیو کې او ترانسپوز چې کې پوزیشن یې اچوي. رو چې دا ها کالم ته اړي کالم رو ته اړي. ګوره دا رقم دی. ګوره دا هم چینج کړلو. بیا راځم دا ټول کلیک کوم او ریپ ټیکس کوم. ورته چې لپاره کو چې د غواړو دا کالم وړکی کو نو بیا لیف ګوره چې کېږي دا رقم ګوره بره راځي. که دا کالم د ریپ ټیکس نه کوي دا کالم بیا اوږدېږي. دا ټول سلیکټ کړه. دا رقم د ټول ته به شی ګول ته به نغه کو. دا به دې آل بارډر به ورکو. آل بارډر چې ورکو دا به مرج کومه. دا رقم دا به هم مرج کو. دې به الاینمنټ جوړ کو. اوس زموږ تاسو تقریبا فارمیټ جوړ شو. راځم دا دې ته رنګ ورکو. بیا ته یو رقم رنګ ورکوم. تم دا رنګ ورکا. دا ولې پاتې کېږي ارزل. دې ته ورته بل رنګ ورکا. دې دوړ ته ورته بل رنګ ورکا. که بولډ کوئ هغه به تاسو نو په خپله جوړ کړئ. به زه رنګ ورکم. دې به سنټر الاینمنټ به یې دواړه هم جوړ کړو. دې ته به هم دا رقم یو رنګ ورکړو. بیا ورسې دلته د لیف هغه ته شیټ ته دلته چې راغلی دلته اوس یو دا نه موږ دغه لیف هغه شیټ هم دا جوړو. نو دې لپاره شیټ چې ټرانزیکشن لپاره کوم از ایکوال ورته وایم دغه امپلوی آی ډي چې ده اینډ او دغه د ډیټ سره هغه کومه ده انټر. اوس لپاره چې هم نسته که نه. اوس راځي وروسته دا چې دا که اوس راځو د امپلوی آی ډي لپاره ډراپ ډاون لیست جوړو. ځکه موږ کارمندان ډېر که نه. دا به ټول سلیکټ کړئ. را بس ډیټا ټایپ ته ډیټا ټایپ کې ډیټا ویلیډیشن او دلته به لیست کې دلته به سورس کې بیا کو. سورس کې به دلته نیم دلته وکړه آی ډي به ټول دا رقم سلیکټ بیا کوي او دا مې اوکې. نو اپلای آی ډي ګوره ټول دلته موږ ته راغله. هر آی ډي چې ورکوې دلته ګوره اتومات راځي نومونه. زه راځم اوس آی ډي چې وسوله. اوس غواړم دغه آی ډي سره صرف یوازې آی ډي ورکړم نو اتومات دلته ماته نوم هم راسي. نو دې لپاره به څنګه وکړئ؟ څنګه آی ډي ته انسرټ کومه که نه دلته ماته نوم هم راسي. نو دې لپاره راځو از ایکوال وی لوک اپ وی لوک اپ چې ووهه ډبل کلیک کوئ. ورته مې موږ څه شی ده امپلای آی ډي. امپلای آی ډي موږ دا ده وی لوک اپ ویلو که نه. دا سو امپلای آی ډي سوه. ورته وایم کاما ټیبل ارې موږ چې شی ده ټیبل ارې کې دلته وراسې منتلي حق کې دغه ټول هغه دواړه وټاکئ. کاما کوم یو موږ دې ټیبل کې ګوره یو ده یا که هغه نیم دویم ده که نه دلته دویم ورته ولیکئ. ځکه دویم کالم موږ پکار ده. کاما
اکزیکټ ویلو لپاره 0 بریکلیک کلوز او دا به انټر. اوس ګورم دا نوم راغی او دا چې راښکته کړمه د نور کوم نومونه چې راغلي هغه راځي، خو دا کوم چې نوم نشته ګوره دا رقم ایرور موږ ته ښیي. نو دغه ایرور ورکولو لپاره به بیا دا چیک دا ټول دا پاک کړئ، بیا ته هم دغه اولنۍ فارمولې ته راسئ، دې باندې ډبل کلیک کړئ چې راغی اف ایرور بل ته ولیکئ، ټی بټن به پریس کړئ، ګوره خپله راغی. د اخره ورته وایم چې کوم ځای تش شي نو هغې ته بیا زیره تشې راولیکه، هېڅ شی پکې مه لیکه، بریکټ کلوز انټر. انټر مې چې کله سره ښکته کړه تر دې ځای پورې ګوره اوس ګوره تش ده که نه، د سم نوم ته کلیک کړې دلته اتوماتیک ګوره نوم راځي. بل چې دا ډیټ، که چې دا ډیټ لپاره تا ریسټرکشن تاسو لګوئ، ریسټرکشن هم لګولی صحیح، لکه ځینې وخت کې تاسو یو ډیټا تاسو نه انټري غلطه کېږي، 2025 په ځای 2025 لیکئ، 40 لیکئ، نو دې مخکې نیولو لپاره چې موږ ته ډیټا هغه سي، نو دې لپاره راځم ډیټا ویلیډیشن ته، دلته راځم ډیټ ته، ډیټ کې دلته ورته ولیکئ ګریټر دین آر ایکول ټو، دا ورته وایم د اولې 2026 نه، دې نه دې زیاتي او مساوي سره مساوي، خو دې نه دې کم نه وي. میسج چې ورته لیکئ دا کوم ټول دغه تاسو تصویر یې دا ټول هم ورته لیکلی سئ، دلته ورته لیکم ګوره ټایټل کې kindly put the correct date. اوکې اوس راځم دلته لیکم اول د جنوري 2026 دا ګوره اخلي. اوس ما ګوره ټرانزیکشن هم وسو، خو دلته ګوره که چېرته زه اوس بلې میاشتې نوم ولیکم د تېر کال مانه غلطۍ کې ولګېږي، مثلا زه لیکم 10 د جنوري 2015 دا شی اتومات موږ ته ګوره میسج راکوي چې تاسو دغه ګوره غلط ده. او که دې ته پورته لیکئ، پورته هر څومره هغې ګوره د منتې ته وګورم چې دلته فرایډی کې خو نه راځي، دریم د ورته ولیکمه چې زه دریم دلته کمه 3 د جنوري 2026 ګوره دا اخلي، هغې نه پورته اخلي ښکته یې نه الي. بل چې د لیف لپاره هم دلته ډراپ ډاون لیست جوړوم چې لیف خپله بیا راسي، راځم بیا ډیټا ټایپ ته، ډیټا ټایپ کې ډیټا ویلیډیشن، راځم سیټینګ کې دلته بیا دې ته هم هغه ورکوم لیست کې خپله هم لیکئ، تاسو ورته اس ال ځکه کم دي که نه، اس ال انول لیف کاما یو ال د انپیډ لیف. اوکې کومه ده ورته وایم زه سیک لیف ده، دا چې ده انول لیف ده، دا چې ده سیک لیف ده. ګور دا رقم دغه ټاکئ تاسو ورته. بل څه شی کوو، دا څه هر څه وشوله، بیا راځم دلته د منتلي سمري شیټ ته، به دې باندې چې کلیک کړئ دلته اوس درېږم، دلته غواړم دا کوم هلته کوم سیک لیف شیان چې موږ ته راولیکل که نه هغه ټول دلته ماته راسي. نو د هغې لپاره به څه شی وکئ، دلته به ورته ودرېږئ، دلته به ولیکئ از ایکول ویلو که به هلته بیا ولیکو، ټیپ بټن به پریس کړئ، ټیپ بټن چې پریس کړله دلته څه شی کوو، اوس راځم ګوره موږ هغه کې چې دا د ګوره لوک اپ ویلو، موږ یو لوک اپ ویلو دا ده، دې لپاره چې دا لوک اپ ویلو چې هغه دغه کالم قیس او رو آزاده سي، دلته به ډالر ساین ته ولیکئ، F4 به نه وهئ، ډالر ساین به ولیکئ، بیا ورته اینډ. بل یې موږ لوک اپ ویلو چې شی ده موږ دا ده، دا به هم دلته کالم بیا قید کړي، رو به آزاده کړي دې هم، ځکه چې دا تاریخ کې مخکې راځي که نه، دا هم سو. بل راځو دلته کاما، دا چې اوس ولو کومه هغه ده ګوره ټیبل ارې موږ چې شی ټیبل ارې دغه لیو انټري چې دا مکمل دغه ټول هغه بغیر دغه هغه نه به هغه کې د ریزن نه به پرېږده، نو ټول به وټاکئ، بیا ورته F4 پریس به کړئ دلته چې دا مکمل قید سي دا روګانې هغې ټولې، بیا ورته کاما، دغه لیف د موږ څه هم ده 1 2 3 4 5 کالم ده کاما، ورته وایم بیا ورکویم کاما چې شی ایکزیکټ ویلو لپاره 0 بریکټ کلوز او دا مې د انټر. چې سم انټر کې دلته ګوره سیک لیف راغی. اوس که چې دا زه کاپي کړم او د نور ځایونو کې واچوم ګوره دا نه راځي، ځکه هلته ایرور موږ ته کوي. نو دغه ایرور مخنیوي لپاره به دلته به بیا ودرېږئ، په دې به ډبل کلیک کوئ، دلته اف ایرور به دلته بیا راغی، اف ایرور، ټیپ بټن به پریس کوئ، ډبل کلیک هم کولی شئ، دلته بیا کاما ډبل کوټیشن او بریکټ کلوز، هغه نومونه چې تش دي هغه تش پرېږده. اوس راځم دا کنټرول سی کاپي کوم، دا ټول به دا رقم ته به کنټرول وی پیسټ،
ګوره کوم چې دی هماغه راغله، کوم نور چې نه دي هغه ګوره را نغلله. دلته ګوره د هغه ګوره دا نسته که نه، دلته ګوره څنګه ډېر ته کړم نو بیا هلته راځي. دلته 4 دی جنوري 2026. اوس ګوره ښه دا بل هغه به هم راغلی هلته ګوره 2 ورځې ګوره څه شو د سیک لیف سو. اوس څه شی کوو؟ دلته اوس موږ هغه معلوموو دا سیک لیف و دا نومونه کم چې ټول څومره ورځې موږ ته هغه راکس راغلی ده. نو د هغې لپاره به زه لږ دې خواته راشم یو ځله چې تاسو ته بیا صحیح ښکاره سي. د اول نه بل ته ودرېږم. دلته به ودرېږئ از ایکول کاونټ اف بټن به پریس کوئ. دا چې پریس کړله دغه اول هغه نه رونه ټول به د یو کس ټول وټاکئ دا رقم تر دیزې پورې. دلته ښه متوجه اوسئ. دلته به 3 ځلې به F4 پریس کړئ تر څو دغه رو آزاد شي او کالم قید شي. 1 2 3 ځلې چې دا قید کړ بیا ورته کامه چې شي هغه ورته وایم دغه دا سیک لیف. دلته هم ګوره د څه شی کو دلته به کالم به آزادو او رو به هماغسې وي. نو لپاره به ډالر ساین بلته بیا اضافه کړو او دلته به شی کو دا بریکټ به کلوز کړي او دا به انټر کړئ. نو دا ګوره څو ګوره 2 ورځې دا کس ګوره سیک لیف اخیستی ده په دغه جنوري میاشت کې. د نور هغه لپاره کنټرول سی دا کاپي کوي او دا په ټول دا رقم دغه ودرېږي دا رقم ته سلیکټ کوي کنټرول وي پیسټ کوي. نو ټول ګوره دا رقم ته دا بل ګوره سیک لیف نه ده اخیستی دغه میاشت کې خو یو ورځې انول لیف اخیستی ده. نو دا رقم تاسو کولی شئ دغه هم تاسو کاونټ کوئ. بل چې د دې کې دغه کس دغه معلومو چې دغه کس په دغه ټوله میاشت کې څو ورځې رخصتي کړې ده انول لیف ټول هغه معلومو. دا به ټول سلیکټ به کړي مارچ به کړي دلته ورته لیکو ټوټل څو ټوټل دلته د فارمیټ به واخلم فارمیټ پینټر او په دې به پیسټ کړو مارچ به کړي دا دلته راځم از ایکول سم به کې سټارټ دا ټول به دا رقم ته سلیکټ به کړي نو بریکټ کلوز انټر کته به ډرای کوي. دا نور ورځې هم د نور کسانو هم راځي ته هم بارډر ورکړم. دلته راځم ټوټل لیکم ټوټل د دې میاشتې به موږ د ټوټل ښایي مارچ دا رنګ دا شو. دلته بل رنګ ورکړم او دا مې آل بارډر دا هم آل بارډر ورکړو. اوس دلته راځم از ایکول سم که چې بره هم تاسو معلومه بره هم معلومول شي دې څخه دا ټول به رقم سلیکټ به کوي بیا ته بریکټ کلوز او انټر. نو دا رقم ته راغی ګوره 2 ورځې راغی پورته سیک لیف 2 ورځې راغی. د نور کسان سیک لیف هم ټول جمع کړي دلته ته ښایي چې دغه میاشت کې څومره کسان سیک لیف اخیستی ده. کنټرول سی کاپي دې خوا ته بس ودرېږو دا ټول سلیکټ به کړو. د نورو هغه لپاره کنټرول الټ او وي په سپیشل او دلته فارموله همدا فارموله چې همدا فارموله کاپي کړم ماته ګوره سیک لیف راغی ټوټل څو 3 ورځې دلته هم ګوره څو 3 ورځې راځي. نو دا رقم تاسو کولی شئ چې د هغې هم معلومه کوي رخصتیانې هم. بیا دا چې اوس دې څخه موږ چې کوو وروسته د دې کارمن انول لیف چې دا خو سمري سوره. اوس راځو کنکلوژن معلومو خلاصه معلومه سمري چې دغه په کال کې څومره ورځې دا کس نه ده راغلی. راځم د بل شیټ اخلم شیټ نه اخلم وبخښئ دلته راځم موف اور کاپي به کلیک کوم درته وایم کریټ ا کاپي د همدې مرته به ته کاپي ماته وکاږه دغه شیټ به زه بېرته ډیلیټ کړم. دا سو دا رینیم کړل ده ورته ولیکه کنکلوژن لیکې سمري لیکې احساس پوره خوښه ده. نو زه خلاصې لپاره شي کوم راځم دغه ټول ډیلیټ کوم دا ورځې کالم شي سو انټایر کالم ټول کالم ماته ډیلیټ کړه. راځم دلته انټایر کالم چې ډیلیټ سو درته وایم په دې باندې به ولته چې کې د کیبورډ څخه به کنټرول بټن ونیسئ په دې به کلیک کوئ په دې چې کلیک هم کړو نو دا به هم ډیلیټ کوئ. دا چې ډیلیټ سو دا به ټول دا رقم دا پاک کوئ دا فارمولې. دلته به زه یو بل فارمول جوړ کړم دا به زه انمارچ کړم دلته به زه یو بل جوړ کړم چې په نوم باندې دلته ریمینینګ ډیز په نوم باندې remaining days. remaining day کې چې شي راځي دلته ګوره دلته سیک لیف څومره ده remaining day کې او annual leave څومره پاتې ده.
دلته کولی شي هغه هم ورته ولیکي سک لیف ته مثلا زه لیکم 6 ورځې میاشت کال کې، او د انول لیف چې د کال کې فرض کړئ تاسو هر څو ورځې ادارې ما به ولیکئ 18 ورځې کال کې دا انول لیف لري دا کس. دا به در کلیک به کوئ، مارش به کوئ، دې به دا رنګ هم چینج کو ځکه چې دا نور نه توپیر کوي که نه دا سو دې به هم دا رنګ به چینج کوم تیمه ده. هغه ریمیننګ ډیس دا نور ورځې دي راځم ته هم آل بارډر به ورکو. اوس څه شی کومه دلته راځم هلته یو دوه نور انزرټ کومه انټایر رو دلته ورته لیکمه دې ځای کې دلته لیکمه سټارټ ډیټ د برنګ ورکمه چې معلوم سي موږ ته دا کالم دې سوال ته ولیکو ان ډیټ لپاره بم دلته بم دا به مرش کومه چې دا لاندې ډیزاین به خرابېږي دغه کالم غټ کول ته به ورته کومه مرج به کو دا هم رنګ ورکو چې د ان ډیټ سو. نو دلته سټارټ ډیټ کې چې شی ورته کوي ته سټارټ ډیټ کې ورته وایم اول د جنوري 2026 ان ډیټ کې ورته وایم مثلا یو دیرشم دی دا یو دیرشم میاشت ده کنه دیرشم دی دا اوس څه شي کوو اوس غواړم چې دغه ټوله میاشت دغه ورځې د هر ورځ دوی لیف کلیپ اخیستې انول لیف اخیستې ټول دلته ماته شو کی. نو دې لپاره زموږ فارموله کومه از ایکوال کاونټ افس دلته ګوره دا بټن پریس کا راځي کاونټ افس کې څه شي کوو راځم دلته ګوره شرط څه شي کوو دا راځم دلته لیف انټری ته دلته راځم دا ټول دغه ډیټ کالم چې دا ټاکم دا چې وټاکه F4 پریس کو دا ورته دا لاک ماته کاما ډبل کوټیشن دا کچیرته ګریټر دین شي یا څه شي شي مساوي شي ډبل کوټیشن کاما اند چې شي کو بیا ورته وایم چې شي کراته دغه لاړسه سټارټ ډیټ دا چې هغه کو بیا F4 پریس کو دا ورته دا هم لاک کو هم دا سیل ټول مکمل لاک کو دا چې لاک ورته وي کاما بل شرط چې شي دا بل ورته بیا لاړشه د انټری هغه ده انټری لیف چې وو دلته راغله ډیټ ده بیا دا ډیټ کالم مکمل ټاکو بیا F4 پریس کو دا مکمل شي کېږي لاک کېږي بیا ورته کاما بل شرط چې شي دا که چیرته ډبل کوټیشن لیس دین شي یا مساوي شي ډبل کوټیشن اند څه شي سره ګوره او څه شي سره مساوي شي ورته وایم بیا ته دا کنکلوژن ته راځو ورته دغه ان ډیټ سره دې سره بیا اف بټن پریس کوو دا مکمل لاک کېږي بیا ورته کوو کاما بیا ورته بل شرط چې ورته دی بل ورته اقدم ورته راځم بیا دغه انټری لیف ته راځم ټول آی ډي امپلوی آی ډي څه شو دغه دا چې راغله دا بیا F4 پریس کې دا بیا مکمل دا لاک کوي دا چې لاک سوله بیا ورته وایي کاما لاړشه چېرته لاړشه کنکلوژن کې دغه امپلوی آی ډي سره ګور امپلوی آی ډي راغله که نه اوس څه شی کوئ دلته ګور دلته ښه متوجه اوسېږئ دلته اوس موږ دغه هغه لاک کوو دغه رو ګوره دلته به ودرېږئ دا ډالر ساین به راولئ دلته د ا نه ګوره مخکې دا چې راوستل دا لاک سو بیا ورته وایم کاما لاړشه چېرته لاړشه بیا ورته انټري لیف ته هلته ورته دا ټول لیف چې ده دا کالم دا ټول وټاکه دا ټول وټاکو بیا F4 پریس کوو دا هم مکمل دا کالم رو دا ټول شی کېږي دا لاک کېږي بیا ورته وایي کاما څه شی که دلته بیا راځم کنکلوژن ته ورته دا سیک لیف چې ده دا مې کلیک اوس څه شی کوو دلته هم اوس ګوره دغه دلته بیا چې کوو د بیا دغه ډالر ساین دغه د هغه ترمنځ راولو چې دلته هم دغه رو قید شي او کالم ازاد شي نو ډالر ساین به راولئ ډالر ساین هم چې راوسته دا به د خو به ودرېږي بریکټ به کلوز کړي او دا به انټر کړي دلته ګوره نه ولې موږ ته ایرور راوسته دغه دا ګوره موږ کامه پکې اضافه لیکي دا کامه پکې نه راتله ګوره موږ نه ویل شوې ده دا انټر کومه نو ګوره څو ورځې راغلی ګوره 2 ورځې راغلی دا رقم ته دا چې 2 ورځې راغلی اوس دغه نور فارمول د فارموله ډېره اوږده هم ده که نه نو په سپیشل دغه وخت کې په درخوري ده کنټرول سی کاپي د نورو لپاره
همدلته ټول سلیکټ کوو کنټرول الټ او وي دلته راځو فارمولې باندې کلیک کوو فارمولې باندې چې کلیک کړئ نو دلته کې ګوره ټول دا رقم ته ګوره راغله هر یو ته ګوره خپله رخصتي دي هره میاشت راځي دلته راغلي دي بل دلته چیک کوو ګوره از ایکول ته درېږم دلته ګوره څو ورځې ده 6 ورځې نه 6 ورځې ماینس که څه شي نه دغې نه انټر دا رقم ده دا بل هم چې ده از ایکول 18 ورځې ده که 18 به ولیکې ماینس به یې کې ماینس څه شي نه دی نه او دا مې انټر دا هم ډبل کلیک که او دا هم ډبل کلیک که ګوره دنه ګوره 4 ورځې 6 ورځې وکړه 2 ورځې ګوره ته کمې شولې 100 سوې 4 ورځې دې کې 100 ګوره 18 که نه پورته ګوره دلته ګوره یو ورځ د انول لیف اخیسته دی وګوره دا په نوم کارمن نو دا 100 200 پاتې سوې 18 ورځې نو دا رقم تاسو کولی شئ دا ټریک کړئ بل لازم لږ فارمیټ شیان که چې تاسو چینج را چینج کوئ مثلا دغه منتلی هغه ده زه راځم دلته دغو ته رنګ هم ورکوم ډېر ټولو ته او بس دغه به جوړ کړم لږ دا ګوره نو په در نه خوري دغه دې ته به سپین کلر ورکړئ دغه څه چې ورک کړئ راځم دلته دا ټول دا رقم ته به سلیکټ کړئ سلیکټ هم کړو دلته به راسئ هوم ټیب ته هوم ټیب کې دلته کنډیشنل فارمیټینګ کې دلته ګوره منیجر رولز دلته رول ورته ټاکو څه شي رول ورته ټاکو دلته ګوره فارمیټ اونلی سیلز دیټ کنټین کوم یو سیل ورته وایم ایکول ټو مساوي چی سره سي اس ال ته کوم رنګ ورکړئ فارمیټ دا فیل کرتے ہیں اس ال ته دا رنګ ورکړه ورته وایم فرض کا دا اوکې اوکې بیا راځم بل رول ټاکم بل رول سره کوم ټاکي بیا ورته هم دا کوم ورته وایم چی شی که ایکول ټو کوم یو راکړئ ورته ای ال فارمیټ ای ال ته ورته وایم دا رنګ ورکړه دا خړه اوکې او اوکې بیا مې اوکې نو دا ګوره دا رقم رنګ هم واخیسته اوس که چېرته تاسو غواړئ دغه جمعې هم تاسو ته هایلایټ سي که چېرته تاسو دغه چینج را چینج کوئ دا جمعې رنګ تاسو باید معلوم وي نو دې لپاره ټول به دا رقم ته به سلیکټ کړئ جمعې رنګ لپاره راځم دلته راځم کنډیشنل فارمیټینګ د نیو رول باندې چې راغلی دلته ګوره یوز ا فارمولا ډیټ ګوره ټو ډیټرماین وچ سیل ټو فارمیټ دلته راځم چې شی ورته کوم دلته ورته راځم دلته ورته وایم څه شی ده از ایکول اول از ایکول وخو از ایکول هم چې ووخه اوس زموږ کالم څومره سټارټ ده سی نه که نه ورته وایم سی نه سټارټ ده ډالر ساین به ولیکئ ډالر ساین هم چې ولیکه رو دې موږ څوم ده رو دې موږ څلورم نه رو سټارټ ده که نو دلته به څلور ورته ولیکئ از ایکول دا مساوي شي ډبل کوټیشن څه شي سره فرایډ ډبل کوټیشن کوم رنګ ورکړئ راځم ورته هم دغه ژیړ رنګ ورکړه اوکې او اوکې نو ګوره هغه ټول چې مې شي ګوره هایلایټ شول تاسو که چېرته دلته انټري هم کوئ دلته سمري ته چې راسئ دلته تاسو که چېرته پوه شئ جمعې ورځ انټري شوې ده نو زر یې بېرته پاک یا تاریخ یې چینج کړئ اوس که دلته هر تاریخ زه چینج کوم نو دا جمعې رنګونه هم ګوره اتومات ګوره چینج کېږي بل چې ده په دې کې که چېرته تاسو غواړئ دا صفرونه هم درته شو نشي دلته خالي ځای ورته وښیي نو دې لپاره دا به کلیک کوئ هوم ټیب کې کنډیشنل فارمیټینګ کې دلته به راسئ منیجر رولز کې د نیو رولز که چې راغلی دلته به ورته ولیکئ فارمیټ ګوره فارمیټ اونلی ډیټ سیل ټو کنټینټ دلته به ورته ولیکئ ایکول ټو چی سره زیرو سره دلته به راسئ فارمیټ ته دلته به ورته رنګ ګوره فونټ ته ورسئ فونټ کې دلته به رنګ ورته وټاکئ سپین دا به اوکې کوي او اوکې بیا اوکې نو ګوره صفرونه هم داسې ورکېږي نو دا اوس زموږ تاسو نن ورځ په دې هیله چې دا ویډیو تاسو راتلونکي په وخت کې په درد وخوري له موږ سره اوسېږئ داسې ویډیوګان کتلو لپاره که بیا هم څه کومه ستونزه وي څه نیوکه وي کولی شئ تاسو موږ ته کمنټ وکړئ موږ به انشاءالله تاسو نیوکې ته ځان در ورسوو باقي مو په لوی الله پاک سپارو ښه وخت ولرئ